ښه جرې ګرانو کتونکو د اریانا ویجې په ورځ خپرونه کې یو ځل بیا ښه راغلاست ورته وایم. زموږ په وطن او په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې غټ غټ سیاسي بدلونونه راغلي دي. د دې سیاسي بدلونو به پر پښتونخوا او په دا سیمه باندې څه اثرات دي، په دې اړه باندې موږ نن خبره کوو د پښتونخوا وطن له نامتو سیاستوال ډاکټر صاحب محترم سید الله مسعود صاحب سره. ډاکټر صاحب محترم یو ځل بیا ښه راغلاست ورته وایم. ډېره مننه جي، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب محترم، په دا تېرو څو اونیو کې یو څه بدلونونه راغلي. په تېره اونۍ کې څه کم دي په پښتونخوا کې یو ځل بیا ولس راپاڅېدلی دی او داسې ښکاري چې اسلام آباد یو ځل بیا د دې تیاري کوي چې پښتونخوا وطن د یو نوې جګړې ډګر وګرځوي. نو که چېرته تاسو په لومړیو کې خپل معلومات له موږ سره شریک کړئ، ستاسو د معلوماتو مطابق په پښتونخوا کې څه روان دي؟ ستاسو ډېره مننه جي. اسلام آباد کوشش لګیا کړی نه دی، اسلام آباد دا عمل پوره کړی دی. د اوردونکو دپاره عرض کوم چې د دریم جنگ د سقوط افغانستان په خپله د دې جنگ برخه ده، د هغې نه بعد شروع دی. ما مخکې هم ویلي دي، اوس هم وایم چې د دې نه بعد پاکستاني فوج د ډیپټي کمشنرانو په ذریعه د خیبر، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان مشران راوغوښتل، ملکان یې راوغوښتل چې طالبانو ته ځای ورکړي، ضمانت یې ورکړي. هغوی دا څه ویل؟ په دې کار ونه شو، بیا د طالبانو سره مذاکرات وکړو. په هغه کار باندې ونه شو، نو بیا فیض حمید په خپله ورته ورغی. بیا د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان دا د یو بل سره منسلک غبرګې علاقې دي. یو شابي خیل علاقه ده د جنوبي وزیرستان، شام علاقه ده د شمالي وزیرستان. دا غریزه اوچته او ډېر دشوارګزار علاقه ده. د دغې علاقې نه فوج او لږ د اف سی والا چې څه چوکۍ وې دا یې خالي کړې، طالبانو ته یې ورکړې. او په دې دوران کې دوی هدفي وژنې شروع کړلې. دغه پرلتونه چې کوم شروع دي، د چې کوم تاریخي پرلت په شمالي وزیرستان کې روان دي، داسې په پاکستان کې چېرته نه دی شوی، په وزیرستان کې خو خود نه دی شوی. یعنی هر کلی، هر انسان پکې شامل دی. ا د دې د وجې نه دی چې ته روزانه درې کسان زموږ وجدي، زموږ نور وجله بند. او دې ځلې هغه نمونه خبره نه کوي، په طریقه کې خو ډېره ښایسته ورته وایي چې ته موږ ته دا مه وایه چې طالبان به کم تخم چې ما کرلی دی زه به یې رېبم، کم چې تا کرلی دی ته به یې رېبې. بیا په دیر کې د پاڅون چې وشو، هغه هم د دې هدفي وجنو د وجې نه وشو. په دې کې نور پرمختګ دا دی چې ګورنر شاه او وزیر اعلی محمود خان او د تحریک انصاف سپیکر اسد کیسر او نورو لیډرانو باقاعده طالبانو ته بونګه ورکړه. خو د ټولو نه اهم خبره نننۍ ده، ما په خپله پاڼه باندې شریک کړې ده. دا د دیر د طالبانو هغه مشر چې کم په افغانستان کې دی او د جنرال فیض حمید او د ټي ټي پي ترمنځ مذاکرات کې شامل و. دا د هغه 3 وایس میسیجز دي د واتس اپ. دغه کې هغه ټول هغه ډیل ښیي، که ضرورت به تاسو بیا وخت بحث وکړو چې څنګه ډیل شوی دی، چې فاټا او مالکند به طالبانو ته په کم شرطونو حواله کوي. دا ټول ښکاره شو. نو دا دوی کوشش نه کوي، دا دوی کړې ده. مننه. ډاکټر محترم، په سوات څخه هم د سوات هم داسې د تشویش وړ خبرونه را روان دي. هلته هم یو ځل بیا هغه پخواني د 2008 او د 8 حالات مطلب پیل شوي دي. و دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ دا د سوات علاقې دي چې کوز شور، برشور، نمل او پیوچار، دا چې ورته سوچو کې دا د مټه علاقه ده، د دې ګس طرف ته، یعنی چې په مونږ د سند خلاف زو د دې طرف نه ورزو، نو دا ګس طرف ته چې کوم رئیس علاقه ده دا د دیر سره تړلی شوی ده، یعنی دا منسلک. دا خو ضلع بیا نومونه شي ګنې، دا غریزه سلسله یو ده. دا غرونه یې ورکړي. او په دې ویډیو کې هم دا اهمه خبره ده، په دې کې چې کم دغه میجر او د بل فوجي او د ډي اس پي پیر سید نیولې شوي دي، نو هغه د ترهګر ورته وایي چې تا ته 13 ورځو کې چا څه ونه وي، چا څه ویلي نه دي. هغه ورته نه ماته چا نه دي ویلي. مطلب دا چې تاسو خبر نه وئ چې دا علاقه موږ ته راکړې شوې ده. نو سوات او ملکند او فاټا ټول د دغه ډیل مطابق به طالبانو ته ورکړی کیږي. نو سوات کې چې دا هله ګوله ویني، دا د غیر نتیجه ده، دا ثبوت دی، یو بل ثبوت دی. نو ډاکټر صاحب محترم، که چېرته ورته وګورو، مطلب وزیرستان جلا پر پرلت ناست دی، په دیر کې جلا
پاڅون روان دی. په سوات کې بیا ولس چې کوم دی غږ یې پورته کړی دی. آیا د دې درو ترمنځ یا بلکې که موږ دا ووایو ښه به دا نه وایي چې مطلب د دې خبرو په ضد باندې په ټوله پښتونخوا کې په یوه وخت کې پاڅون سوی، په یوه وخت کې ولس پر لت نیولی وای، په یوه وخت کې یو غږ یې یو کړی وای سره، نو آیا داسې څه اثر شته او که چېرته نشته ولې؟ ډېره همه خبره کوي جي تاسو. ګوره جي دغه دې ځلې یوه خبره پکې ښه ده چې دا لوبه دې ځلې هم د خراسان یا داعش په نوم نه ده، طالب په نوم. چې طالب په نوم دا مې ټول پښتانه ورنه واقف ځکه دا پاسونه مو وینو. اوس دا پاسون چې وینو دا تړل غواړي، لکه څنګه چې تاسو ته پوه وکړو دا د ټولو پښتنو کول غواړي. خو په دې لړ کې د سیاسي پارټیانو هغه زور شور خو نه د هغوی 15% هم زه نه وینم. اوس ولس ځان له د یو بل سره نشي یو ځای کېدلی. داسې نشي کېدی چې سوات به راوچت شي وزیرستان ته به راشي، وزیرستان به راوچت شي سوات ته به راشي، یا تیر به راوچت شي پېښور ته به راشي. پېښور به وراوچتېږي چې د ټول په غېږ کې، کوټه به راوچتېږي چې ټول سره وتړي. دغه ضرورت شته. او ما خو دا عرض کړی و چې په دې کې هم لاره یو دا ده چې تاسو راپاسې او دا ظلم، دا جبر او دا منصوبه، دا سازش بند کړئ. دویمه دا ده چې د پاکستان یو اداره چې تاسو نه اوري، نو بیا امکان د تجزیه مې دغه ده چې بیا د دې نه علاوه بله لار نشته چې تاسو اقوام متحده ته اپیل وکړئ چې د دې ملک هره اداره ما وژني، او که څوک مې نه وژني یا مې بچ کولی نشي، یا کمپلیسټ دی یا ملوث دی یا بېوسه دی. نو چې بېوسه هم دی نو ما ته امن فوجونه راوغواړه، زما نسلکشي نوره بند کړه. نه نو ډاکټر صاحب او یو طرف ته به د سیاسي ګوندو چې کوم دی په رښتیا هم د خلکو تر ډېره حده پورې ډېر څه کړي دي. که ورته وګورو په دا زموږ پر خاوره باندې چې کوم سیاسي خوځښت دا ټیم روان دی، دا انډایرکټلی د دې ګوندو برکت دی. لیکن و بل طرف ته آیا تاسو دا نه احساسواسته چې حالات سیاسي حالات په تېره په سیمه کې ډېر په تیزي بدلیږي او ګوندو تر اوسه پورې خپل ځان کې د بدلون یا په خپل سیاست کې د بدلون داسې کومه اشاره نه ده ورکړې؟ د دې څه وجوهات کېدلی شي؟ او له دې سره که چېرته پر دې رڼا واچواسته چې یوازې خو ګوندونه نه دي، پی ټي ایم که څه هم لیک نسته، دا فیصله نه ده سوې، لیکن ولس او سیاسي ګوندو د داسې کارو دپاره چې ټول کام ته کومه کیسه ورپېښ شي، په هغه کې خو د سیاسي ګوندو مطلب په پی ټي ایم کې نمایندګي په دغه وجه باندې موجود اوس که چېرته پر ټوله سیمه باندې یو داسې حالت راځي نو پی ټي ایم به خپل کردار ادا کوي. آیا پی ټي ایم په دې کې څه کردار ادا کړی دی که نه؟ ګوره دې شاه محمود صاحب د ستاسو د خبره جواب ډېر ضروري دی. زه د پښتون وطن، د افغان وطن د ټولو اتلانو کې یو کم زه کمزور انسان نه وینم، هر یو ډېر باتور و پیاوړی و. خو یو خبره بالکل دا چې دوی کې اهلیت دوی نه ده ثابت کړی. یو پیاوړیتوب قرباني ورکول دا یو اړخ دی، شیونه پیژندل، حالات پیژندل، هغوی ته بیا د هغې ترتیب مطابق جواب کول دا بل اړخ. او زه به مخلص یم خو پوهېږم به نه، نو زما په خلوص باندې تاسو څه کوئ؟ زه به قربان شم او حل به نه خایم، نو زما په قرباني تاسو څه کوئ؟ سیاسي پارټو دا بالکل شعور خور کړی دی، خو چې په کم ځای کې هم توده ځمکه راغلی ده، چې په کم ځای کې هم اصلي حکمیت راغلی دی د اهلیت، هلته نه دی شوی. همدغه سیاسي پارټیان یې د 2002 نه والا تر 2018 پورې چې څو پورې پی ټي ایم نه و جوړ، نو دوی د خبرو دا خبره دوی کولې، د میسنګ خلکو خبره دوی کوله، د ماورای عدالت قتل دوی خبره کوله، د فوجي چوکانو کې د پښتنو د بېعزتۍ خبره دوی کوله، نه کولې. نو چې نه کولې نو تاریخ پی ټي ایم پیدا کړ. اوس که موږ دا خبره نه کوو تاریخ په بل څه پیدا کړي. تاریخ موږ ته انتظار نه کوي. نن هم که پی ټي ایم څه نه کوي، که زه څه نه کوم، که تاسو څه نه کوئ، نو کام به په موږ باندې هېڅ غرض نه لري. دا چې څومره د جبر زیاتېږي نو د جبر په مقابله کې به انسان چې د پښتنو قسم د تاریخ دی چې دوی هغه هیرو منلی دی چې کم میدان ته دانګلي، چې میدان ته نه دي دانګلي، هغه هیرو دوی نه دی منلی. نو اوس بیا میدان دی چې څوک ودانګي، دا میدان د ده دی.
خو که څوک نه ورودانګي نو د تارک د موجوده چې کوم دي چې هر څوک دي په شمول ما په شمول تاسو په شمول پارټیانې په شمول هر څوک دا ټول ډیلیټ شول د پښتنو د محافظینه دا به نور نه تاسو په چرته یو قدم پر شا لاړ سو یو ډېره بنیادي پوښتنه که څه هم دا به یې لږ ساده پوښتنه وي خو بیا هم اهمیت لري مخکې چې به دا لوبې اسلام آباد په پښتونخوا کې کولې نو زیاتره د کوم سیاستوالان دي د هغو تجزیه به دا وه چې دوی د افغانستان لپاره یو خپله لاره جوړوي دا ټیم که موږ منو که نه منو د لنن ځای یو نیم کال مخه چې د پاکستان یا د اسلام آباد په افغانستان کې کم اثرات وه نن تر هغه ډېر زیاته دي یعنې په بله معنا چې کم هدف موږ داسې ګڼلی چې دوی دا لوبه زموږ په سیمه کې د دې هدف لپاره کوي نو هدف تقریبا دوی ترلاسه کړی دی نو د دې هدف له لاسه کولو بعد و دې لوبې ته دوی ته څه اړتیا ده دوی په وزیرستان کې بیا طالب راپورته کوي په سوات کې په دیر کې لا ټوله پښتونخوا کې څه ښایسته سوال دوی بالکل د دې سټریټیجیک ډک پالیسي وه او دا 1901 کې جوړه شوې وه د ذوالفقار علي بھټو پرایم منسټر و هغه ته پته نه وه دوی غوښتل چې موږ دوه قومي نظریه چې په بنګال کې ډوبه شوې ده دا ډوبه نه ده دا زموږ نه لرې و سمندرو په منځ کې انډیا وه دا د ګاونډي هېواد ته ورخوره بیا ګاونډي هېواد د څنګه وي ولې وي ځکه چې موږ د انډیا سره جنګ کوو نو زموږ جاز چې واپس په ډیلي باندې بمباري وکړي واپس راځي زموږ ملا نارې د دې نه تیر شي نو دا د په ګاونډي هېواد کې کوز شي هلته د پټرول بدل کی پایلټ د بدل شي او بیا د حمله پیل شي سټریټیجیک ډک پالیسي د دې لپاره تراګر جوړ کړ اوس پاکه دوی بیا وی چې بیا مخکې شوا فیس 3 کې چې افغانستان به زموږ 15مه صوبه یا آزاد کشمیر وي تاسو خبره انتهایی په ځای ده نن آیا افغانستان آزاد کشمیر دی کنه د آزاد کشمیر صدر او وزیر اعظم شته خو بهر دنیا کې څوک نه مني د افغانستان هم شته په بهر دنیا کې څوک نه مني د آزاد کشمیر جنډه شته خو څوک پیژني نه د افغانستان بیرغم دی خو هغه څنګه ورسي ورنه جوړ کړ د کشمیر هم بهر سفارتخانه نشته د افغانستان هم بهر چې کوم سفارتخانه دي ان نشته کشمیر هم په اقوام متحده کې نشته افغانستان هم په اقوام متحده کې نشته کشمیر هم د افغانستان د لاندې دی د پاکستان د لاندې دی اسلام آباد د لاندې دی او افغانستان هم د هغه د لاندې نو دا وصول کړ اوس چې کوم وجه دا هغه دا چې نړیوال قوتونه خصوصا امریکا دا بدلته د دوی بس خپل مقاصد دوی بس نور کول غواړي زما په نظر کې په وخت کې چې کم د دومره ډېر دینی مدرسې جوړېدلې د سلويخت زره رجسټرډ مدرسې دي اوریدونکو لپاره ارز کوم په پاکستان کې نو دا پروژه چې کوم دا مختصره راته نه ښکاري ده دا د سینه راته ښکاري ده چې دا یوازې افغانستان پر راغورځوي او زیولک چې څنګه ویلیو چې دا مدرسې د افغانستان په بارډر ځکه جوړوم چې زه د اسلامي کلی دي نو یو خدا جمله وا چې ما افغانیانو ته جنت خورو وې تب ګوري رګن ته وې you will see that these Afghans that the افغانان به د شهادت او د جنت په امید ډیر روسته په تشلاس ډیر هندډ شکست ورکړي دوی مې دا ویلي وو چې دا اسلامي کلی چې ما جوړ کړل نو د دینه به پښتون کمپرستی ختم شي دا مسله اوس دا د نړیوال گیم کې دته بیا ډالر پکار دي دته بیا پیسې پکار د بیا اقتصاد دا خوار بیا خوار شوی دی دا نسبن بیا نسبن شوی دی دته بیا ډالر پکار دي او د ډالر لپاره امغه وسیله استعمالوي چې کم مخکې د ډیر په کامیابی سره استعمال کړي نو دغه وجوهات راته ښکاري درسه محترم اوس په دې کې یو دوی خبرې دي یو د افغانستان په اړه باندې مطلب دا ویل کېدل چې پاکستان درې ګوسې پالیسي لري یو دا دی چې مطلب مکمل قبضه که چېرته مکمل قبضه نه وي بیا خپل لاسپوڅی یو حکومت که هغه نه وي نو بیا هلته دوامداره مطلب ناامني که څه هم دا نړۍ دا کوشش کړی دی له 9/11 بعد په کتابو کې دا ټول پر اسلام آباد لیکل دي اسلام آباد زه دا نه وایم چې د اسلام آباد نیت ښه دی اسلام آباد دا کار نه کوي د اسلام آباد نیت کېدای شي تر دې هم ډېر خراب وي او افغانستان ته تر دې هم نیت ډېر خراب وي دلته د اسلام آباد په اړه زه خبره نه کوم لیکن یو د اسلام آباد نیت دی او یو حیثیت دی
اسلام آباد دوی حیثیت نه لري چې هغه داسې کارونه وکړي، چې مطلب په داسې سیمه کې چې هلته د نړۍ ستر قوتونه خپل مفادات لري او دی د هلته یو داسې لوبه وکړي چې د نړۍ د یو قوت یا د بل قوت څه کم دی د دوی مفاداتو ته تاوان ورسوي. نو دا دوی پر پاکستان لیکلي وو، لیکن اصل کې زموږ خلکو خو تاریخ سم نه دی ویلی. دا پالیسي چې کومه ده دا په اصل کې د برټانیې پالیسي وه چې کله برټش راج و دلته، یا مطلب دغسې د برټش امپایر دا پالیسي وه، دوی په پاکستان اړولې ځکه لکه د پاکستان دومره حیثیت نشته او د سټریټیجیک ډیفت دغه زه داسې ثبوت او داسې دلیل نه لرم چې دا خبره بې ځایه ده یا ناسمه ده، خو لیکن ماته چې څومره ښکاره کېږي دا یو ځل بیا مطلب سټریټیجیک ډیفت تر پرده یا تر لمن لاندې چې کوم دی دلته اسلام آباد له نړیوالو قوتو سره خپل یو لاره برابروي. تاسو ډېره ښه اشاره وکړه چې د امریکې به خپله پالیسي وي. نو ستاسو په خیال که چېرته ګډ سره دوی ته دا ویاست د اډیو لیکس راغلي دي د دې سړي غږ او دی د مالاکړ د سوات د پښتونخوا په اړه باندې دا خبره کوي، که دا سیمې موږ هسې فار د ټایم بینګ یو سوچ کوو دا طالب ته په لاس ورغی، پاکستان ته به څه په لاس ورسي؟ ګوره جي پاکستان او نړیوال قوتونه په دې کې د نړیوال خپل ایجنډې وي، یو په نړۍ کې د پاکستان په شان ارزان خرڅېدونکي ملک بل نشته. د شکه خلاصه خبره نشته. د دنیا په ټول ملکونو کې دې هر څه کولی شي، بل ملک به داسې ونه کړي. دا امریکني چې کوم واچوي چې دوی د ډالرو دپاره خور مور خرڅولی شي خرڅوي، دا یې ولاکه دروغ ویلي. نو داسې په ارزان بیه ورته بل څوک نه میلاویږي، بیا داسې بېرحمه روتلس ورته څوک نه میلاویږي، بل به بیا هم څه ګزاره وکړي، دې نه کوي. بیا دا داسې وړوکی هم نه دی، داسې هم نه دی اخیستی، دا ډېر چالاک دی، دې جینیس نه دی، انټیلیجنټ نه دی، دا چالاک دی، دا مکار دی. مثلا دې 15 کالو پورې د یو پالیسي راوچلوله چې چین یو طرف ته وایي چې چین زما د همالیه نه د سره ملګرتیا اوچته ده، د ګپینو نه خوږه ده، د سمندر نه جوړه ده، خو ناس د امریکې په غېږ کې دواړه په یو ځای چلېږي. دا وایي چې د اسلام په نوم جوړ یم او بیا یو لکو د پیرکونو نومونه هم بدل کړل د جناح صاحب د الفاظونه، او دا جهاد وایي فی سبیل الله کوو. دا جهاد فی سبیل الله کوي که دا څه کوي؟ دا جنرال کیاني څه وکړل؟ دا جنرال راهیل څه وکړو؟ دا پاپا جان پیزا خو به تاسو په ولایت کې کتلي وي، دوی څه وکړل؟ دا اوس هم اورېدلي چې باجوه برمنګم یا برسل کې کور جوړوي، دا څه دي؟ دا فی سبیل الله دی. دا جنرال اختر عبدالرحمن څه کړي؟ دا بیا هم ګوره د دې باوجود هم مذهبي تنظیمونه دوی په لاس کې دي، څومره ډېر دي. دته سی آی ای په وخت کې وویل چې ته د افغانستان د اووه پارټیانې چې کوم دي دا یو کا، ورته نه دا بېلې ښې دي، وایي کنټرول به نه کړل شي، وایي کنټرول کول یې اسان دي، او ورته وایي چې د افغانان کنټرول ډېر ګران کار دی. ده ورته وایي چې کنټرول به ګران وي خو لرې کول یې ډېر اسان دي، الیمینیشن ډېر اسان دی. ګوره هغې هم وکړل. بیا د کشمیر په حواله سره چې څه وکړو دا ټول ستاسو په مخکې. اوس کیسه داسې ده چې دغه نړیوال قوتونه چې څه وایي دې به کوي څنګه؟ اوس دې نښتې دي. دا په اسلام آباد کې چې نن کومه جګړه شروع ده دا ماته هم د هغوی تسلسل ښکاري. دا داسې نه ده چې دا آیسولیټډ یو واقعه ده. دا څنګه ومنم چې طالبان سوات ته راتلل کې ریاست نه بغیر ممکنه نه، نو په پاکستان په سیاسي پارټو کې چې کوم رساکشي شروع ده دې په شاته به ریاستونه نه وي، دا به وي. نو دا د تضاداتو ښکار ملک دی. دا په یو طرف ته داسې دی، بل طرف ته داسې دی. یو طرف ته وایي چې ګرم ښه دي، بل طرف ته سکي یخ. یعنی دا تضادات د مذهب په حواله سره هم وګوره چې دی وایي زه دومره مذهبي یم او په منځ کې د تش د ډالرو سپی دی. دا خدای شته که اسلام آباد وي، دا اسلام برباد دی، دا اسلام فروش دی. خو څنګه په کامیابۍ سره اوسه پورې چلولی دی؟ ټول مسلمان ملکونو کې ګوره واحد دی چې ډمبه مې بیا جوړم کو. دا چلاکي خو به هم منې کړه، د دې مخالفت خو شو، د دې پابندیان هم پرې راغلي. دا نړیوال قوتونو کتل که نه کتل څه وکړل؟ نو دغه د چلاکي به منې، خو په چلاکو کې ګیر دی. هغه تضادات دي چې د پکې ګیر دی. نو دا صورتحال دی. نو ډاکټر محترم وروستۍ مطلب پوښتنه بلکې تاسو ته به دا مطلب هیله به درڅخه وکړو، سیاسي ګوندونه څه کولی شي په موجوده حالت کې
او ولس ته څه پکار دي؟ یعنی مطلب موږ کومه لاره ده؟ د ولس لاره خو همدغه ده چې کوم شمالي وزیرستان او په دیر کې چې کوم خلک کوي همدغه لاره. د سیاسي پارټیانو دا ذمہواري ده چې دوی د خپل ځان ریډنډنټ کول نه غواړي، ځان ختمول نه غواړي. مخکې ډېر ورکی شوي دي، کوچني شوي دي. که کوچني کېدو نه بیا ستر ځان غټول غواړي، نو دا سیاست د ISI په لاس کې نه دی، دا د MI په لاس کې نه دی، دا د اسلام آباد په لاس کې نه دی، دا د خپل ولس په لاس کې دی. نو د خپل ولس نمائندګي وکړي. دا موجوده چې کوم دا لیک شوی دی، دا چې کوم باقاعده ثابته شوی دا چې په کوم بنیادونو باندې دا فاټا او سوات او ملکنډ ترهګرو ته حواله کول غواړي، د دې په حواله سره د ښکاره خبره وکړي. سپینې دې ووایي، سپینې ووایه، که ژوند کوي سپینې مه وایه، باندې کار نه کېږي. اوس که سیاسي ژوند به کوي نو سپینې به وایي، که سپینې نه وایي نو د دوی سیاست ختمیږي. نو د خپل کام دپاره، خپل ضمیر دپاره، خپل سیاست دپاره تاسو فعاله شئ، مهرباني وکړئ، سیاسي پارټیانو دې فعاله شي. نور په دې باندې پردې اچول ممکن نه دي چې موږ یې واچو. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم، ستاسو د وخت ډېره مننه. یو جهان مننه. ژوندي اوسئ.